د امرالله صالح همکاران او د کورنۍ غړي په کرونا وایروس اخته شوي. امرالله صالح ته څومره خطر دی او آیا هغه رښتیا په کرونا وایروس اخته شوی؟ هغه له خلکو څه غوښتلي دي او تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایروس شمېر څو ته رسېدلی؟ هیله ده ویډیو راسره تر پایه وګورئ. السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د ملت پلس قدرمنو کتونکو که له موږ سره نوي یوځای شوي یاست، د مهربانۍ له مخې زموږ دغه چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا په هیوادوالو غږ کړی دی چې کرونا وایروس ناروغي د جدي وګڼي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونې دې عملي کړي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو پوسټ کې دا هم ویلي دي چې د هغه د کورنۍ او دفتر نیمایي غړي هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. امرالله صالح لیکي چې کرونا یو آفت دی. د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړئ او خپل ځان او خپلې کورنۍ مو خوندي وساتئ. هغه وایي چې موږ ټول د دې وایروس د مخنیوي لپاره کار کوو، خو هیڅوک هم له دې وایروس څخه خوندي نه دي. هغه لیکي چې زما د کورنۍ او دفتر نیمایي غړي هم کرونا نیولي دي. امرالله صالح لیکي چې اوس مهال هیواد د کرونا له امله د تر ټولو بد وضعیت کې قرار لري. موږ د هر څه له مخه په پام کې نیولي دي او دولت د خپل ټول ځواک او وسایلو سره د خلکو په خدمت کې دی. نوموړی همداراز لیکي چې له حکومت سره د هیوادوالو همکاري به د کرونا وایروس په مخنیوي کې ګټوره وي. هغه له خلکو غوښتي دي چې د عامې روغتیا وزارت سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي. همداشان په خپله امرالله صالح روغ جوړ دی او په کرونا وایروس نه دی اخته شوی. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدل هم چټک شوي دي او تر دې مهاله پورې له 13,000 څخه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. قدرمنو دوستانو، تاسې هم اصول مراعات کوئ، په کور کې پاتې شئ، روغ پاتې شئ او د روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړئ. ډېره مننه، تر بیا ښه وخت، ښې چارې.